د پاکستان لپاره بد خبر دا چې کوم خبر دی دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په افغان پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. افغان پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. واشنګټن وایي په پاکستان کې باید د امریکا هوایي بریدونه پیل شي. امریکا باید په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه او هوایي بریدونه پیل کړي. واشنګټن وایي په پاکستان کې د ترهګرو ډلو فعالیتونه ډیر شوي او د چټکۍ پراختیا په حال کې دي. نو له همدې امله امریکا ته پکار ده چې په دغه هیواد کې د هوایي بریدونه پیل کړي او د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره تابیا وکړي. په مطلب کې راځي چې که امریکا په پاکستان کې پر وخت اقدام ونه کړي نو د هر ډول خطر د پیښېدو احتمال شته دی. دغه نشریه وایي چې په پاکستان کې بیلي ډلې پراخ فعالیتونه لري او ښایي په سیمه کې د امریکا ګټو ته خطرونه جوړ کړي. دا مطلب داسې مهال کې خپرېږي چې تازه په تازه پاکستاني طالبانو په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. پاکستان حکومت بیا تمه لري چې له دغه ډلې سره د مذاکراتو مثبته پایله ولري او د جګړو د ختمېدو سبب شي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.